دغه کورنۍ چې د قانوني اسنادو له نشتوالي له خپلو استوګنځایونو شړل سوي اوس د اعتراض په ډول په اسلام آباد کې راټولې سوي دي او ترڅنګ یې بیرته افغانستان ته د ستنېدو اندېښنه لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې وضعیت ته یې پاملرنه وکړي. په دې کورنیو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. 26 کلنه سمیه چې ماشوم یې نوی زیږېدلی او په دغه پارک کې شپې او ورځې سبا کوي وایي کله چې دلته راغلو زما ماشوم ورځنی و، اوس 22 ورځنی شوی دی. شپه کې باران او یخني وي، ورځ کې لمر او ګرمي، خواړه نه لرو، ماشوم مې ناروغ شوی او ټوخی کوي. خوراکای چیزی نداریم، چیزی بهداشتی بشرک هم ندارم. دیگه دکتر نیست. دلته ډاکټر نشته. زه خپل هم ناروغه یم، عملیات مې کړي او د نس درد لرم. له ډېرو ستونزو سره مخ یو. مشکلات دچار هستیم. وروسته له هغې چې په 2021 میلادي کال کې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن سول، زرګونه افغانان چې له نړیوالو ادارو او بهرنیو امنیتي ځواکونو سره یې کار کړی و پاکستان ته یې پناه یوړه ترڅو دریم ګړي هیواد ته انتقال سي. اوس 4 کاله وروسته دغه کسان چې له پاکستانه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي لا هم له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کوي. دلته میندوارې ښځې ډېرې ستونزې لري. د بارانونو لاندې د پښو دردونو سره مخ کیږي. 4 کاله کیږي چې زموږ دوسیې پر مخ نه ځي. سازمانونو مو ستونزو ته پام نه دی کړی او له همدې امله مو دلته غږ اوچت کړی. په دغو معترضینو کې یو شمېر خبریالان او د پخوانیو امنیتي ځواکونو کارکوونکي هم شامل دي. ډیوه هوتک چې پخوا په افغانستان کې خبریاله وه د راتلونکي په اړه یې اندېښمنه ده وایي ما قبلا در راولپنډي خیابان سرسید زندگی میکردم. زه مخکې په راولپنډۍ کې اوسېدم، خو د ویزې د نه لرلو له امله مو کور پرېښود او دې پارک ته راغلو. موږ ځکه پاکستان ته راغلو چې په UNHCR کې مو دوسیې وي. هغوی 2 میلیونه افغانان ثبت کړي دي او ډېرې ژمنې یې راسره کړي وي، خو تر اوسه یې زموږ حال نه دی پوښتلی. وعده دروغ دادن که ما از نزدیک در پارک میاییم شما را میبینیم. د پاکستان حکومت د هغو افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې چې د راجستر کارت یا POR لرونکي دي. د دې پریکړې له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان له دغه اقدام سره مخ کیږي. افغانستان ته له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پلان د بشري حقونو د ډلو لخوا تر نیوکو لاندې راغلی دی. یوازې سږ کال تر 2.1 میلیونه ډیر افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي. دا هغه څه دي چې د افغانستان پر خراب اقتصادي وضعیت یو اضافي فشار رامنځته کوي.